ګړان دیکللی اعینهم سترګې د اغوی فذوقوا بس اوڅکای عذاب زما ونذر او يرور کول زما ولقد پتا کی سرا صبحهم سحر کو دوی د دې باندې سحر شو بکرتن وختي عذاب مستقر دائمی مستقل الله تعالی هلاك للبیا فذوقوا بس اوڅکای عذاب زما ونذر او يرور زما ولقد يسرنا القرآن للذكر وما آسان کړه دا قرآن د بار د نصیحت فهل من مدکر عائشہ ذوق نصیحت قبل انکه ولقد پتا کی سرا جاء آل فرعون راغ للقوم د فرعون اغتا النذر يرور کونکی کذبوا دوی دروغ غنل بیااتنا زمغه نشانات كلها طولی فاخذناهم بس منغ اونی والاغوی اخذ نیول عزیز د سختو مقتدر پورا مضبوطی سرا خو مضبوط میرا گیر کل اکفارکم آیا کافر دستا سو خیرون داخدی من اولائکم ددی مخکنونا دا مخکج دا کسی تیری شوی الستاسو کفار کنی اغوی نخدی چکن اغوی دا بسزا ورکوم او دی دا بنا ورکوم دا اغوینا ام لکم یا تاسو دا پارا براءتن تخلاصی لکر شوی دے فی الزبور پا کتابونو کی چکن تاسو دا بسزا ندر کئی ام یقولون او یادی وائی نحن منگا جمیعون یوڈلیو منتصر چی منگا بدل آغستن کیو سیحزم الجمع ویولون الدبر سیحزم الجمع ویولون الدبر دا آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د بدر په ورځ باندې هم ویلو او دلته الله تعالی پښنګوي هم کړي او دا صورت مکی ده په مکی کې دا آیت نازل شوه او الله تعالی هغه پښنګوي کړي چې دی به الله تعالی ته شکست ورکي او هلاک به کی چنانچه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر ته اوته او باغذر کې خپل خیمه کې هغه ولاړو دعاګانې کولې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اورنه وته او ورته ویل چې بس کا ډیره زیاته شو الله تعالی بتانه خواري چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د خپل خیمه نه بهر راوته نو دغه آیت بار ویلې سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر زرد سيهزم زرد چې مات بخشي کټ بشي پرې برشي الجمع دغه جماعت ويولون او وګرځي دوی الدبر شاګان خپلې ان او بتختی شکست بوخری او بتختی بل الساعه بلکې قیامت موعدهم زه وعده د دوی ده قیامت په ورځ بدی سره وعده شوی ده وخت وعده د دوی والساعه او قیامت ادها ډیر سخت ده او امر او ډیر زیات تریخ هم ده ان المجرمین بشک مجرمان فی ضلال بگمراہی کی وسعر او بی عقلی کی برات دی لیوانتوب کی برات دی یوم پاغورز یسحبونا چی دوی برا کاگلی شی فی النار پا اور کی علا وجوہم پخبل مخون باندی او بیا بویل شی زوخو اچکی مسا خوند دو زخ سقر چی دو زخ تے یا لاس رسول دو زخ تا چی اوز تاسو لاس اورسی دو یا جہنم تاسو نا ارتاو شوی نو سے دی مزا اچکی اللہ دی منگ تاسو بچ کی دینا انا بشکمگا کل شیء هر یشی د پارا خلقنا هو پیدا کړی د مونږه بقدر په یو اندازې سره وما امرنا او نه د حکم زمونږه الا مگر واحده یو بیا څنګه وي د حکم د قیامت کلمحم بالبصر پشان د رب د دسترګو څنګه تمہارا رب کې تیریږي تمہارا وخت کې باغا قیامت هم قائم بشي ولقد اهلكنا او بشکم هلاکړي دي اشیاءکم استاسو اغدلی استاسو پشانتی فهل من مدکر نو آیشتا سوک نصیحت قبل انکه وکل شیء هوری شید پارا فعلوه چدی کئی فی الزبر اغد پارا کتابون دی صحیفی دی عمل نامی دی چی لکل پکی کیگی وکل صغیر او هر یو ورکوٹے وکبیر او هر یو لویکار مستطر چی لکل کیگی اغد کی لائن لکل کی دلو تولی کی ان المتقین بشک متقیان با فی جنات و نهر پجنتونو کی او نهرونو کی بوی فی مقعد صدق پزید رشتنی کی مجلس رشتنی کی خیستہ مجلس کی عند ملیک پنیز دستاد بادشاہ مقتدر چاغه بادشاہ دے د قدرت الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان سورہ رحمان پدې کې لږ اختلاف وشتا چې دا مکی دی او که مدنی دی او چا سره چې دا رائے دا چې دا مکی صورت ته نغی سره خپل دلایل دي او چا سره چې دا رائے دا چې دا مدنی دی غیر سره خپل دلایل دي
خو اکثر را ادا چې دا مدني دی او چا چې د مکه بنیاد باندې دلیل بیان کړی دی هغه سره هم مضبوط دلایل دي شاید چې الله تعالی نیم التنیم دلته نازل کړی خبر الاختلافي صورت ته او دې کې لومبنه صورت ته د قران کریم چې دې کې د انسانانو سره پیریانو ته هم ډایرکټ خطاب شوی دی هغوی ته هم خطاب شوی دی او دا د قران کریم زینت ته خاص ته د قران کریم یعنی بهترین سورتونه دي د آیتونو انداز د قران کریم کې بیا د جنت هغه بیان ندی وجنه دا زینت ته زینت القرآن هم د تویل کیږي بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن رحمان بادشاہ ډیر مهربان رحمان بادشاہ غنوم ک تاسو ته یاد وی او دغه مانم تاسو ته یاد وی چې دا رحم لکیږي نرمی ته رقت القلب ته او بیا چې کله دا د مبالغه صيغه شي د رحمان په نوم باندې نو په دې کې بیا وسعت راشي ډیر لویواله راشي دومره لویواله راشي چې د هغه رحمت لویواله خپل او پردیت میز نه کوي بیا یعنی دې دومره لوی د الله تعالی د مهرباني چې که ایمان راوړی دی او کنه دی راوړی او که خپل دی که پردی دی که مشرک دی که منافق دی وغیرہ په ټول باندې الله مهرباني ده چونکه دا مهرباني د الله تعالی په ټول باندې ده نو دی وجنا عموما معنا دا سې کوي خلق چې مهربان دی په دنیا کې په مسلمانانو په کافرو او الرحیم مهربان دی الله تعالی په آخرت کې په مسلمانانو نه په کافرو نو الته د رحمت دوام دی ان نه ختمیدون کې رحمت ته او سورۃ الرحمن کې هغه رحمت ته چې ختمیدون کې دی خو هر چا باندې یو شان دی وسیله وسط ته پکې الرحمن ډیر مهربان علم القرآن چې خدای دې قرآن ان د رحمان مهرباني اټولنا لوی مهرباني هغه تعلیم د قرآن دی ان الله تعالی نور صفات د بیانول شول کریم دی الله تعالی عزیز دی الله تعالی وهاب دی الله تعالی خدا ټول صفاتونو معنی او د ټول مهرباني په بنیاد باندې د رحمان په بنیاد باندې ډیر لوی دی ډیر وسط دی نو څومره مهربان دی الله دلیل څه دی مهرباني قران خدای تعلیم د قران ورکړل لکه موږ اوس د قران تناسیو دا د الله تعالی موږ تاسو باندې ډیر لوی مهرباني ده ډیر لوی احسان دی د الله تعالی موږ تاسو باندې خلق الانسان پیدا کړی دی انسان به انسان پیدا کړی دی الله تعالی او دا د الله تعالی ډیر لوی مهرباني ده علمه البيان او هو خدای دته طاقت یا تعلیم د بیان ورکړو لکه موږ چې دا بیان کوو دا څومره لوی نعمت ده د الله تعالی یو نومږه والو مثلا موږ نومه اخستو چې جمعات او دا موږ درې څلور حروف ادا کړل خو زمونږه د دې ادایګي سره د جمعات هغه ټول تفسیر زمونږه مخه تراغه بیا د قران کریم بیانول او دغه رنګ بیان د هر هغه شی د پاره چې څومره د دنیا کې دي ضرورتونه وغیرہ د هغه اندازې ته هم ویل کی داغه الله تعالی تعلیم ورکو د هر یو شی اندازې لکه زموږ د کورونا د دې چې څومره لوړ پکار دی د دې الله تعالی موږ ته علم راکو چې دومره پکې څومره لوی پکار دی الله اندازه راکوم غته چې دومره خپل پیدائش مله کړی دی اندازې مطابق کدا ګوت لګي وګ دی وای څنګه بخاری کړي کدا سترګې لګي وړې وای څنګه بخارا کړي ان هغه چې پیدا کړی دي دام بهترین دي او تعلیم ور کړی دی انسان ته د هر هغه شی چې هغه د استعمال کوي هغه بهترین اندازې کې هغه خسته یعنی هر شی چې وګوري لږ د خپل ځای نه غټوي انسان جوړ کړی وي هغه بیا په معاشره کې په کلی قوم کې په کور کې بدخکاری چې لږ ورکوټه وي بیا هغه بدخکاری هر یو شی بهترین اندازې کې جوړول برابرول د الله تعالی انسان ته د قوت ورکړی دی او لوی نعمت ده د الله تعالی لوی نعمت ده د الله تعالی او بیا د څلور وړه صفاتونه چې راجمع کی چې پیدا کړو انسان د لپاره اوس د لار خدانه ضرورت نو تعلیم ورکو د قران بیا د لپاره په خې طریقې سره ژوندۍ پکار وا نو طاقت ورکو د بهترینی ژوندۍ تیرولو صلاحیت پکې پیدا وکړو دا چې کور تاسو لیدلې وي زمونږ په دې قبایلو کې کوي لو علاقې نه چر دیوالی راتاو کی په ګډ کې وړه وته کمره جوړه دا څومره بدخکاری خو چې کله څومره چې انساني د عقل او د فکر یا کوم ځای کې د تعلیم دی اچھا تعالی دا صلاحیت ورکړي دی هغه د 3 مرلو د 5 مرلو د 10 مرلو هغه کور کې څومره په خې اندازې داغه یو انچ په استعمال کې راولي دا قوت الله تعالی ورکړي داغه برچخانه داغه کورونه د بیډرومونه داغه ډیډي وغیرہ
دا څومره په خې طریقې سره دا الله تعالی دا صلاحیت ورکړي دا